السلام علیکم. د کرکټ په اړه لنډ او مهم معلومات. افغان لوبغاړو خو نن په بیګ باش سیالیو کې شور جوړ کړی وو. ویډیو تر اخره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د استرالیا په بیګ باش کرکټ لیګ سیالیو کې نن محمد نبی، نور احمد لکنوال او راشد خان سیالي وه چې محمد نبی دوی لوبډلې لوبه وګټل. محمد نبی زبردسته بیټینګ وکړ. په 41 بالونو یې 71 سوځېدلې منډې جوړې کړې چې نه څلوریزې او 2 سترې شپږیزې یې ووهلې. او نور احمد لکنوال په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، کومه وکټ یې نه واخیستل. راشد خان بیا په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې او 2 وکټ یې واخیستلې. بل خوا بیا د آیرلینډ او متحده عربي اماراتو ترمنځ لومړنۍ 500 اوریزه سیالي روانه ده چې میلمه هیواد آیرلینډ په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې جوړې کړې. آیرلینډ لپاره برید کوونکي لوبغاړي پول سټرلینګ په 111 بالونو باندې 143 منډې جوړې کړې. همداشان لوبډلمشر انډروی بلبني 53 منډې جوړې کړې چې هدف 219 منډې سو. په جواب کې متحده عربي اماراتو د رضوان د 109 منډې او د محمد عثمان 102 منډې په مټ لوبه په 40 اور کې وګټل. دا زموږ د نن ورځې تازه او مهم معلومات. کوم ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راتلونکو معلوماتو لپاره تر بیا د الله په امان.